تاسو ځان ته د یو کې یو اس ای ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړئ د پیسو ګټلو لپاره، خو تاسو سره کېږي داسې چې په هغې باندې ویوز نه راځي. که ویوز راشي بالکل کم راځي. نو زه ستاسې دغه ټینشن په نن ویډیو کې مکمل طور باندې ختموم، ځکه زه به تاسو ته طریقه ښیم چې تاسې به د یو کې آډینس څنګه ټارګټ کوئ. ګوره په پاکستان کې یا په افغانستان کې د یو کې اکاونټ استعمالول دا ډېر زیات ایډوانس سیکیورټي غواړي، یعنې د هغې طریقه کار غواړي. د اکاونټ جوړولو دومره سختي نه غواړي لکه څومره چې استعمالول سختي غواړي او د هغې طریقه کار باندې ځان پوهول غواړي. اوس به تاسې د یو کې آډینس څنګه ټارګټ کوئ، خو هغې دپاره زه تاسو ته اول یو دوه خبرې وکړئ. په دې باندې عمل کول نه کول ستاسې کار دی، خو چې زما څومره ایکسپیرینس دی د هغه زه تاسو سره شیر کول غواړم. ګوره اوس تاسې چې یو کې آډینس ټارګټ کوئ، د یو کې آډینس دپاره به تاسې هماغه شانې کنټینټ هم شیر کوئ. مثال که تاسې د یو کې آډینس اوس ټارګټ کوئ، هغې دپاره به تاسې انګلیش کې ویډیوګانې جوړوئ یا به په آرټیفیشل انټیلیجنس ای آی باندې به جوړوئ، فني ویډیوګانې به جوړوئ. که تاسې د یو کې آډینس ټارګټ هم کوي خو هغوی ستاسو په ویډیو باندې سره پوهېږي نه چې دا ویډیو کې دی لګیا څه دی، نو هغه به تاسو ته نه لایک درکوي نه به کمنټ درکوي، یعنې هغوی ته څه فایده نه میلاویږي، نو هغه ستا ویډیو ولې وګوري. یو کې آډینس یا د یو اس ای آډینس ټارګټ کولو دپاره ستاسو په موبایل کې باید دغه دوه اپلیکیشن وي. دا دوه اپلیکیشن اوس زه نوم ځکه نشم اخیستلی چې دا اپلیکیشن داسې دي، خو دا به تاسو ته میلاو شي په پلی سټور کې بالکل مفت. او دا چې کوم اپلیکیشن دی دا ځینې موبایلونه داسې چې هغه سپورټ کوي، نو هغې دپاره بیا تاسې څه کوئ، را به شئ ګوګل ته، دلته به هم د دغه اپلیکیشن نوم ولیکئ. مثال د دې اپلیکیشن نوم دی دا یو دی، تاسې دې لوګو ته دې نشان ته ښه صحیح وګورئ، دا ګورئ دا اپلیکیشن دی، دا تاسو ته به دلته میلاو شي. دې باندې چې تاسې کلیک کړئ دلته به درته ای پی کې فایل ښودلی چې هغې باندې به تاسې ډاونلوډ کړئ. دا ګورئ د فري ډاونلوډ، دې باندې به کلیک کړئ، دا به تاسو سره ډاونلوډ شي. او که چا سره په پلی سټور کې اول نه موجود وي نو ښه خبره ده، خو دلته تاسې دا لوګو وګورئ چې همدغه اپلیکیشن به تاسې ډاونلوډ کړئ. او یو بله خبره دا ده، صحیح خبره زه تاسو وکړم، که تاسې په صحیح معنا باندې غواړئ چې ستاسو په ویډیوګانو باندې ویوز راشي، نو تاسې به د خپل موبایل نه سیمونه لرې کوئ، ځکه ټیک ټاک یو ایډوانس رول، یو ایډوانس سیکیورټي لري چې هغه ستاسې کنیکشن، ستاسې لوکیشن، ستاسې آی پی ایډرس هر قسم طریقه کار باندې ټریک کولی شي. چې یو ځل ستاسې لوکیشن ټریک شو نو ستاسې اکاونټ سسپینډ کېدلی هم شي او ویوز خو بیا هسې هم نه راځي. ښه چې اوس تاسې یا مو سیمونه لرې کړل یا مو لرې نه کړل، بیا به تاسې څه کوئ، تاسې به راشئ د خپل موبایل سیټینګ ته. دا ګورئ دلته سیټینګ لیکلی دي، دې باندې به تاسې کلیک کړئ. اوس دلته دا د سرچ اپشن دی، دې باندې به تاسې کلیک واخلئ. دلته به تاسې په سرچ کې ولیکئ بیلټ نمبر. دا د اکثره خلکو په موبایل کې بدل شانی، خو زه کوشش کوم که په دې سرچ باندې دا وګوره دا راواوښته. اوس دلته لیکلی دي چې بیلټ نمبر، دلته دا بیلټ نمبر دی، دې باندې به تاسې درې څلور ځلې دغه شانې 15 ځلې کلیک واخلئ چې ستاسې ډیولپر موډ چې دی هغه آن شي. ښه چې ډیولپر موډ ستاسې آن شو، بیا دې نه بعد به تاسو بیا په دغه سرچ کې ولیکئ ایم او سی. ایم او سی چې تاسې ولیکئ، دلته لیکلی دي چې سلیکټ ماک لوکیشن ایپ، په دې باندې به تاسې کلیک واخلئ. دې باندې چې اوس تاسې کلیک کړئ، لاندې به سکرول ډاون کړئ، دلته تاسو ته خپل آپشن درکوي چې کوم ځای کې دی. دا ګورئ دا دی سلیکټ ماک لوکیشن ایپ. اوس به دلته تاسو ته همدغه اپلیکیشن شو شي چې دا کم تاسې ډاونلوډ کړی و. اوس ما په دې باندې کلیک وکړو، اوس ما دې ته ایکسس ورکړه. ښه دا چې تاسې وکړئ، اوس دې نه بعد سیټینګونه بالکل اسانه دي. بیا به دا اپلیکیشن تاسې کولاو کوئ، لکه څنګه چې تاسو ته ما ویلې چې دا به دوی کې تاسې چې د کوم ځای آډینس ټارګټ کول غواړئ هغې باندې به دا نشان چې دی دا داسې ولګوئ. نشان چې تاسې ولګوئ، بیا دې نه بعد دا اپشن دی، دې باندې به کلیک واخلئ. اوس دا ګورئ ما ته وویلې چې ستا لوکیشن مثال چینج شو، د یونایټډ کینګډم شو. که تاسې په زړه کې شک چې زما لوکیشن آیا رښتیا چینج شو یا چینج نه شو، نو تاسې به دا میپ اپشن دی ګوګل میپ ته راشئ، دلته به په سرچ کې باندې لیکئ، شاته به لاړ شي، دغه چې کوم اپشن دی دا ګورئ دا اپشن دی، په دې باندې به کلیک واخلئ او تاسو ته به چې کوم ځای کې تاسې موجود یئ موجوده وخت کې هغه ځای به تاسو ته وښیي. اوس که دلته تاسو ته یونایټډ کینګډم شو نو ستاسې جی پی ایس کې مثال تاسې سیټینګ صحیح کړی دی، او که تاسو ته یو کې یا یو اس ای شو نه شو نو ستاسې بیا سیټینګ صحیح نه دی شوی. ښه چې اوس دا سیټینګ تاسې وکړه، بیا به هغې نه به تاسې دا وي پی این آن کړئ. وي پی این تاسې کم یو هم مثال ډاونلوډ کولی شئ، هغه ستاسې خپله خوښه ده، خو زه دا استعمالوم ځکه چې دا یو ښه وي پی این دی. ښه دا اپلیکیشن چې تاسو سره کولاو شو، د دې انټرفیس به دغه شانې تاسو ته شو شي. اوس به دلته د لوکیشن باندې تاسې کلیک واخلئ. اوس دې ځای نه چې تاسې په جی پی ایس کې کوم ځای لوکیشن سلیکټ کړی و هغه سرور به هم تاسې دلته سلیکټ کړئ. مثال په جی پی ایس کې تاسې سلیکټ کړی و چې یونایټډ کینګډم، نو دلته په وي پی این کې به هم تاسې یونایټډ کینګډم سلیکټ کوئ. اوس مثال زه دلته دا لاندې سکرول کوم، دا دلته لیکلي دي چې لندن یعنې یونایټډ کینګډم. دا به لږ شانې داسې سکرول کړي او ما سره به دا د یونایټډ کینګډم آی پی ایډرس به بیا شو کېږي. مثال ما سره به وي پی این د یونایټډ کینګډم شو شي.
اوس دا دوه سیټینګونه چې تاسې وکئ ستاسې د مکمل چې کوم سیګنل دی هغه بیا ټیک ټاک په اسانۍ سره نشي ټریک کولی او په دې طریقه کار باندې به ستاسې ویډیوګانې د یو کې آډینس ته ځي. اوس د دې سیټینګ نه بعد که تاسې خپل ټیک ټاک کولاو کړئ نو تاسو ته به ټول د بهر ملکونو ویډیوګانې شو کېږي د یو کې یو اس اے خلکو ویډیوګانې که نه په دې باندې تاسې ټرای هم کولی شي. اوس زه ټیک ټاک ته ځکه نه ځم چې زما سلیکشن لوکیشن چې دی هغه ټریک کېدلی هم شي خو که دې نه بعد دا سیټینګ تاسې وکړئ تاسې خپل ټیک ټاک ته ویډیو اپلوډ کوئ انشاءالله چې ستاسې په ویوز کې به فرق هم راځي خو ویوز کې به فرق هله راځي چې تاسې خپل کنټینټ باندې کار کړئ ځکه کنټینټ ډېر ضروري دی. نو دا طریقه لازمي اپلای کړئ او ماته په کمنټ کې لازمي ووایئ چې دغه طریقه کار تاسو سره کامیاب شو یا کامیاب نه شو یا تاسې دغه طریقه کار صحیح وکړه او که نه او که بیا هم څه مسله درته راغلي په کمنټ کې مانه لازمي پوښتنه وکړئ انشاءالله زه به کوشش کوم چې د هغې جواب تاسو ته درکړم.